الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آية نمبر 200 أو يایم بوایو إن شاء الله. د انفاق فی سبیل الله نه بعد د اغه ضد د سود بحث جاری دی. الله تعالی سود حرام کړی دی. الله فرمایي کاروبار حلال او سود حرام دی. دلته اوس په دې آیات کې آیت نمبر 200 او یایم کې الله تعالی د سود هغه بنیادی وجه ښیي چې اصل وجه څه ده. یمحق الله، یمحق مټاوي، ختمي، ړنګي، وراني الله الله تعالی الربا سود، یعنی سود سره چې کم مال راشي الله تعالی دا میټاوي. دا لفظي معنی ده. ويربي او زیاتی الصدقات صدقه. څنګه زیاتی؟ ځکه چې دلته خو سود چې راشي نو مال خو ډیر شي، سلوي نو 200 شي، زروي نو 2000 شي، لک نو 2 لک شي. او دلته الله وایي کمای د دې باندې ځان په یول پکار دی چې یو د مال د 1 2 3 لس شل یو لک، او یو د مال اثرات، یعنی کم شي د پاره چې مال جمع کیږي، لکه سکون ده، مسائل حل کېدل دي، مشکلات حل کېدل دي، دنیا کې د عزت زندگی تیرول دي، آخرت کې ځان لپاره کور جوړول دي. دغه چې صدقې ورکړي خو آخرت کې ځان ته کور جوړي، د الله رضا ده. د هغې په نتیجې کې د بچو اثرات دي، د بچو ښه نیک اعمال دي، او د هغې عزت سره زندگی تیریدل دي. او بیا ښه ځایونو کې رشتې د بچو د لوڼو وغیره، دا ټول د دې لپاره د مال وي. مالی دنیا کې د عزت زندگی او آخرت کې د عزت زندگی. نو سودخور سړی د پاره الله تعالی په دا ټولو شینو کې برکت نه اچي. نه به زندگی په عزت وي، نه به دغه آخرت په عزت وي، نه هغه نه الله راضي وي، نه هغه په ذهن کې سکون وي، نه دغه زندگی د اطمینان. ټول عمر پریشان، خفا، بیمار، ډیر غټ غټ بیماریان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پیغمبرانو تیری شوي دي، خو مطمئنو، خوشاله، اطمینان سره زندگی و. نو او بیا که بیماریان یا بیا د تکلیفونه، نو هغه په تکلیف کې انسان خوشحال وي، خیر او برکت، الله سره تعلق ډیر شي، الله سره ډیر شي تعلق. او د سودخور الله سره تعلق نه وي، په مال کې برکت نه وي. دلته به 100 روپۍ ګټي، هلته به زرګونه روپۍ په داسې ځایونو کې تینه الله اخلي چې نه د الله نه ورته اجر وي، نه ورته سکون وي. دلته په یو شي، دلته په بل شي، دلته په بل شي، دلته په یو لارې، دلته په بل لارې. بهرحال زندگی د غیبی اطمینان وي. او سود خور سړی چې کمی د اټولو باندې بد لګي، هر چا باندې بد، چې هر چا ته سودونه ورکړي دي، نو هغه چې وګوري اسیم چې دا قرضور وګوري، چا چې قرض درکړي، نو سړی لږ زړه کې تکلیف راشي چې راته اوس پیسې څنګه ورکوم. الله دې موږ تاسو ته هم د قرضونو نجات راکړي. نو ډېر زیات مشکلات ترینه زندگی وي، نو د سره د چانه لګي. د په معاشره کې عزتمن سړی نه وي، د په ټول مر خلک بدې ردی وایي. د مقابله کې ويربي صدقات، صدقې الله ډیری. یو خو الله وعده کړی ده کم از کم په یو په لسه باندې، یو په 200 باندې، دنه هو الله یضاعف، دنه الله تعالی زیاته چاته چې خوښ شي، دنه له اطمینان، سکون، خځې سره زندگی د آرام او د اطمینان، بچو سره د آرام او د اطمینان. دنیا کې الله تعالی د مال بدل ورکي، مرکه دو سره قبر الله تعالی د سکون ورکی، قیامت د الله تعالی سکون ورکی، جنت ورته الله تعالی ورکی. او په ډیرو لګو پیسو ډیر غټ کارونه وشي. داسې غریبان تاسو لیدلی دي چې مشومه کور کې پیدا وشي، نه د ډاکټر خرچه، مشکل، پریشانیاں، نه داسې بیماریاں، مریض یو شي نو په 10 روپو په 100 روپو جوړیږي. د مقابله کې د مالدارو مریضان په کروڑونو هم نه جوړیږي. او دغه رنګینو دغه تاسو ته یو مثال درکو، داسې زرګونو مثالونه. نو الله فرمایي چې يمحق الله، مټاوي الله، کمي الله، ببرکت کوي الله الربا سود، ويربي الصدقات او زیاتی الله تعالی صدقې. والله او الله لا يحب من نکي کل هر کفار ناشکر سره. ناشکر ځکه چې مال الله ورکړی دی، دلته سودخور خاص کر مراد دی. نو تا نه چې مال زیات نه، تا چې په سود ورکو، په صدقې به ورکړو، په قرضې به ورکړو، چاته به یعنی دا خو د الله مال درکړی دی او ډېر درکړی دی، نو ته چاته ورکړه، ځان ته پر آخرت جوړ کړه، دنیا عزت زندگی جوړه کړه، او د خلکو شکریا. او د الله تعالی فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا د احسان نه علاوه د احسان بدل د احسان په مقابله کې بل شته دی؟
نو تا احسان وکړه خلکو الله به در سره احسان وکړي. الله وایي ما وعده ده در سره احسان کوم هم دنیا کې هم آخرت کې. او دا ناشکره چې پیسې الله ته ورکړي دي او بیا په سود باندې کوه او د خلکو مشکلات خامخا غریبان په نور مشکل کې اچوه، سود باندې سود. بیا بهرحال الله دې مونږه معاف کړي، الله دې مونږه د پاکستان افغانستان ټول اسلامي دنیا نه دا سود لري چې دا د یهودیانو یو بدترینه دغه ده په مونږ باندې. اسیم ګناهګار، اسم ګناه ته وایي، اسیم سخت ګناهګار، انتهایی ګناهګار، شدید ترین ګناهګار. معنی زده کوي اوس. یمحق الله، میټاوي الله تعالی الربا سود، ويربي او زیاتی الله تعالی الصدقات صدقې برکت اچي زیاتوالی کوي. والله او الله تعالی لا يحب من نکي نخوخي كل هر کفار ناشکر اسیم گناهګار. الله دې موږ تاسو بچ کړي.